د هیلو وړانګه رادیويي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. درنو دوستانو، سلامونه او نیکی هیله. امید دی چې د ډرامې تیرې برخې مو اوریدلې وي، لکه څنګه چې تاسو د هیلو وړانګې ډرامې په تیره برخه کې واوریدل چې زما اوسیدونکو د خپل کلي کور د پاکۍ او صفایۍ لپاره ټول یو لاس شول او حشر یې وکړ، او دوی د پاکۍ او صفایۍ پیل د کنارابونو له جوړولو وکړ، څو خپل کلی کور له هر ډول کثافاتو او چټلیو نه پاک کړي. دا چې پاکی او نظافت د ایمان یو برخه ګڼل کیږي، لامل یې دا دی چې پاکوالی سره هم ښکلا او هم روغتیا ملګري وي، ځکه چې چټلی او کثافات مکروبونه او ناروغۍ زیږوي او انساني ژوند ته خطرونه متوجه کوي. نو وقایه له درملنې غوره ده. مخکې له ناروغۍ د خپلې روغتیا خیال وساتئ. مورې ګورې ورته دا خټه ښه تریخناکه شوه. هو زویه، په برکت شي. نام خدای دې وي د کار سړی، خو هیله د کار ته مخه نه وه. دا ده اوس خو مې کار ته مخه شوه. ته ګوره چې څنګه کناراب جوړوم. د کار پیل سخت وي، چې یو واره کار پیل شي بیا په خپله کېږي زویه. خیالي لالا، دا نورې خاورې هم په بیلچه واړوه. شمس ورورکه، دا بیا وروسته جوړوم. اوس ته و مور مې یوه خښته راکوئ چې د کناراب په جوړولو پیل وکړم. ښه سمه ده. مورې دا نږدې څو دانې خښتې راکه. ښه ده زویه، واخله. مورې تاسو هم ګورئ چې د کناراب دیوال سم راشي. ښه ده زویه. دا دی، دا خو سمې راغلې. خیالي لالا، دا خو د ډېرې ښې ولګولې. دعا دې په کار ده شمس ورورکه، وایم سیل یې کوه. خیالي زویه، دا دي خښتې مې هم کېښودې او خټم. ښه ده مورې، نورې نو ماته پرېږده. خیالي زویه، څه دې ویل مورې؟ مور دې جار شه، دا خښتې ماته کمې ښکاري. د کور د باندې مې خښتې ډېرې راوړي. ته صبر، زه به هغه هم په لاسګاډي کې راوړم. تاسو دا نوره لمده خاوره په بیلچه واړوئ چې ښه سریښناکه شي. ښه ده زویه. د خیالي موري، خیالي لکه چې وتښتېدو او کار یې تاسو ته در پرېښود. نه، خیالي د تېښتې سړی نه دی، په لاسګاډي کې خښتې راوړي. پلاره ته وګوره دا خښتې څومره ښې لګولي. واه نام خدای دې وي، دا خیالي لګولي دي. نو ستا څه خیال دی چې پیریانو لګولي دي؟ خود خیالي لګولي دي. له خیالي نه مې دومره تمه نه وه. د چا خبر، دا خو سم ګلکار دی. د خیالي پلاره وایي تر ډیوې لاندې تیاره وي، چې یو وار په کار بلد شي بیا به نور هم تکړه شي. بس خدای دې تکړه کړي. وایم چې خاورې په لاس کې اخلي، خدای دې ورته سره زر کړي. آمین. پلاره ته وګوره چې دا خښتې مې سمې لګولې دي که نه؟ یاره خیالي زویه، ډېرې دعاوې مې درته وکړي، ډېرې ښې دې لګولې دي. زه به یو ځل دا خښتې راوړم، بیا به ته او مور مې راته ولاړ وئ، زه به خښتې لګوم او تاسو به یې ګورئ چې ښې لګوم که نه. پلوشې ګلې، څنګه د چینې په غاړه لکه ویشتلې مرغۍ ځان ته ناسته یې؟ خیرات خو به وي. شریفې ترورې، تا ته ناسته وم، له لرې مې ولیدې، ما ویل صبر چې راورسېږې.
ښه دا خو نو بیا در باندې ډېره ګرانه یم څنګه را باندې ګرانه خو خود یې خو یو مقصد مې و ښه الله د خیر کې د څه شي مقصد منګی مې راوړی او جام په کور کې رانه هیر شوی دی ما ویل ستا په جام به خپل منګی له اوبو ډک کړم نو په دې ځوانۍ د هیر دومره ډېر شوی وی شریفې ترورې څه به درته ووایم همت خان چې کور ته راشي کله وایي چې هګۍ راته پخې که کله وایي چې وږی یم د شیدو چای او پراټې غواړم بس هر څه یې رانه هیر کړي دي وای خیر دی ته حوصله کوه ښه به شي او رښتیا دا جام واخله منګی دې ډکه ترورې چې حوصله ونه کړم بله چاره نشته اوهو دا خو بیبي مدینه او خاله نسرین هم راغلي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته وعلیکم سلام ستړي مشئ خیر دې شي ښه دې شي مدینې ترور نسرین ترور دواړه ستړي مشئ ښه دې شي ښه دې شي لمن دې زرغونه شه پلوه شي ګلې آمین آمین ګورئ چې په دې ورپورې غره کې دا تیږې څوک ماتوي دا څو ورځې په ټکټر کې کلي ته راوړي دا څه خبره وي او دا خو صدیقې دوی نوی کور جوړوي ښه دوی چې په مهاجرت کې وو د کلي کور یې وران شوی دی مجبور دي چې نوی کور جوړ کړي وی د نوي کور جوړول هم ډېر سخت دي مدینې دوی خواران به ډېر پکې ستړي شي کلیوال د خدای په برکت لري د تیږو په راوړلو او د کور په جوړولو کې مرسته ورسره کوي زموږ همت خان هم ویلي وو چې زه هم ورځم او د تیږو په ماتولو او راوړلو کې مرسته ورسره کوم خدای دې وکړي چې ورغلی وي و همت خان نو ولیده له امید سره یو ځای ورغی شکر دی چې زموږ کلیوال ښه نیت او له یو بل سره خواخوږي لري ته ښه وایې مدینې ترورې دا څو ورځې مخکې د سړک جوړولو لپاره څومره لوی حشر کړی و خدای د کلیوال همداسې په اتفاق ولري د شاوخوا کلي خلک ورته حیرانه دي چې د خوشحال خیل کلي خلک د کلي ولس د خیر په کار کې ډېر تکړه دي مدینې منګی دې ډکوه چې شریفي او پلوشي خو لا د مخه منګي ډک کړي دي سمه ده نسرین دا دی منګی ډکوم خو یوه خبره مې درته کوله ووایه څه دې ویل د کلي سړي له سنګین دوی سره مرسته کوي مونږ او تاسې به له صدیقې دوی سره مرسته وکړو ځکه چې له مهاجرته راغلي او واقع را باندې دی وادي سیف الدین پلاره زه خو ډېره ستړی شوم بیبي زبیدې ما ته دې لاس راکړه ورو ورو به ځو څو د موټرو ځای ته ور ورسېږو او سړیه که رښتیا درته ووایم نوره نشم تللی همدلته به یوه شیبه دمه وکړو سمه ده همدلته کښېنه دغې لویې تیږې ته دې تکیه وکړه سړیه که رښتیا درته ووایم د خوشحال خیلو کلي خلک بختور دي هغه څنګه ټول کلیوال په اتفاق دي د کلي سړک یې جوړ که اوس موټر پاس کلي ته ورخیږي والا دا خو دې رښتیا وویل د خوشحال خیلو د کلي ملک هم ښه سړی ده د کلي او ولس په خیر او ښېګڼه پوهیږي خو زموږ ملک ته وایې چې زموږ ملک هغسې نه دی خو چې د کلي او ولس خیر یې غوښتی په کلیوالو بې غږ کړی و چې سړک جوړ کړي هو ته ښه وایې چې خپله ګټه یې نه وي هغه داسې کار نه کوي خو ته هم د کلي مولوي یې کلیوالو ته ووایه چې سړک خو د ټول کلي په خیر دی بایده دی چې جوړ شي ته صبر یو څه خو به وکړو بیبي زبیدې څه دې ویل هغه د موټر ودرېده ارام هم کوي راځه چې ورځو په خیر درځه چې ځو مولوي صاحب رامنډه کوئ والکه شاغه لیونی شوی خو به نه یې زه سپینګیری په امسا روان یم بیبي زبیده هم کمزورې ده څنګه در منډه کړو ښه پام مې نه و مولوي صاحب ورو ورو راسئ ګوندې په 2-3 دقیقو کې خو به راورسېږئ شاغه زویه چې موټر روان نه کې زه ډېره ستړې شوې یم بیبي حاجي نه روانه وو ما هسې له مولوي صاحب سره ټوکې کولې السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته
وعلیکم السلام. مولوي صاحب ستړی مشي؟ خیر اوسې فیروز استاذه. لکه چې بیبي حاجي ناجوړه ده او ډاکټر ته ځئ. فیروز استاذه ناجوړه نه ده، په ښار کې پلارګنۍ اوسېږي، هلته به روان یو. ښه په خیر لاړ شئ. شاغه امر که استاد فیروزه. مولوي صاحب او بیبي حاجي ته په ښه سیټ کې ځای ورکړه چې په ارامه کښېني. په سترګو استاذه. مولوي صاحب د استاد شاته په دا مخکې سیټ کې ته کښېنه او بیبي حاجي به د کړکۍ خواته په ارام کښېني. سمه ده، کور دې ودان. بیبي زبیدې درخیږه له خیره دغې کړکۍ خواته کښېنه. سمه ده، راځه سړیه ته هم دلته کښېنه. ښه ده دا دی کښېنمه. مولوي صاحب ځای مو سم ده؟ ښه کښېناستئ؟ هو شکر الحمدلله ځای مو سم دی او ښه کښېناستو. استاد فیروزه زه له خیره سره په پام او په ارام سره ورځه پې. شبنم ته کاسې او نور لوښي تیار کړه چې د اذان وخت را نږدې دی. زر زر روژه ماته تیار کړو چې کلیوال هم وږي دي او هم ستړي. سمه ده. خدای دې له کلیوالو سره ډېر ښه وکړي. که دوی نه وای زموږ د کور جوړول به کلونه وخت نیولی وای. همداسې ده ترورې. انشاءالله چې د کلیوالو په مرسته به ډېر زر کور جوړ کړو. مورې څه دې ویل ملالۍ لورې؟ دا د پیالو پرنوس چېرته کېدم؟ اوس یې همدلته د صوفې په سر کېده، بیا به یې وروسته ومینځو او په تاخچه کې به یې کېدو. ښه ده مورې. ملالۍ ته یو ځل دلته راشه، خبره مې درته کوله. زه هسې هم درځم، ما هم د سنګین لالا خبره درته راوړې ده. ما هم دا پوښتنه درنه کوله چې سنګین لالا دې څه درته ویل چې ډوډۍ اوس ورته تیاره کړو که لږ یې وروسته خوري؟ سنګین لالا ویل چې کتغ دې په کاسو کې واچوي بیا یې څوک د باندې وړي. لالا مې ویل چې زه پسې درځم. کلیوال به هم په کار کې ورسره وي. او کلیوالو ډېر کار وکړ. مورې ډوډۍ تیاره ده؟ و زویه هر څه تیار دي. شبنم لورې وچه ډوډۍ په دسترخوان کې ورته کېده. سمه ده ترورې. مورې دا سابه دلې کومه کړي؟ ما خو نه و راوړي. سنګینه زویه دا خو درویه سابه دي. زه او ملالۍ پټیو ته پسې تللي وو. بې تا دې نه شو مور جانې، دا خو بلا خوند وکړي. و زویه دا روموشه رښتیا سابو مو له پخولو مخکې د مالګې په اوبو مینځلي دي. لالا دا خبره مې مور ته ما ور یاده کړه. تا نو څنګه ور یاده کړه؟ ورته ویل مې چې سابه د مالګې په اوبو مینځه. آفرین ملالۍ جانې، ته نو نامو خدای دې وي ډېره تکړه یې، خو ودې نه ویل چې دا خبره تا چیرې یاده کړې وه؟ په ماجرات کې مې له تلویزیون اورېدلې وه. دلته هم ډاکټران وایي چې که ترکاري تر پخولو مخکې د مالګې په اوبو او یا کلورین پاک ونه مینځل شي د صحت لپاره ښه نه وي. درنو دوستانو، تاسو واوریدل چې زما اوسیدونکو له سنګین سره د کور په جوړولو کې مرسته وکړه او کوي یې زما اوسیدونکي یو موټی او یو لاس دي، ځکه خو ټول په ګډه سره د خپل کلي کور د آبادۍ، پاکۍ او ښکلا لپاره متحد شوي دي. تاسو پوهیږئ چې خټو نه خښتې جوړیږي، له خښتو نه دیوالونه جوړیږي او له دیوالونو کورونه جوړیږي. دا ټول بې روحه څیزونه دي، خو چې کله یو ځای شي نو کور ترې جوړ شي. نو موږ انسانان ولې متفق او متحد نشو؟ قدرمنو دوستانو، دا وه د نن ورځې ډرامه. تر بیا مو په لوی خدای سپارم. ستاسو اتفاق او اتحاد زموږ هیله ده. د خدای پامان. د هیلو وړانګه رادیویي ډرامه د ټولو د کامیابی او خوشحالۍ ملګری. د هیلو وړانګه ستاسو د ژوند تمثیلونکې راډیویي ډرامه ده چې د ژوند په خوږو او ترخو کې به در سره ملګرې وي. په سختیو کې به تاسو ته حوصله درکوي او تاسې به تل خوښ ساتي. دغه ډرامه په پرله پسې توګه په ټول هیواد کې خپریږي.